اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو په دې برابر د څنګه کولای شو کمپیوټر داسې یو اپلیکیشن انسټال کړو چې موږ ته په کمپیوټر کې د موبایل سافټویرونه ټول راښکاره کړي. اپ سافټویر په خپل شکل کې دا د موبایل سافټویرونه زه تاسو ته نمونه ښکاره کوم. دغه د موبایل سافټویرونه چې خو اوس په حال موږ ته په کمپیوټر کې نه ښکاره کوي. دا میکس پلیر دی، دا مای انډراید دی. نو په دغه اپلیکیشنان د ښکاره کولو لپاره باید تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ. هغه اپلیکیشن زما سره دلته پروت دی. دغه اپلیکیشن دی ما ورته لیکلي د ټلیفون شیان ښکاره کول. نو دغه اپلیکیشن سټپ زه په ټلیګرام په ګروپ کې هم پورته کوم. نو تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن تاسو کولی شئ زموږ د ټلیګرام له چینل څخه یې ډاونلوډ کړئ. موږ د ټلیګرام چینل کله چې زموږ یوټیوب چینل ته راسئ، زموږ د یوټیوب چینل سره د ګرافیکس ډیزاین را لاندې دا ایمیل دی. د ایمیل را لاندې په دغه لینک باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دغه لینک وکړئ انټو مور لینک باندې مو کلیک وکړئ. کله چې په دې لینک کلیک وکړئ دلته به راسئ ټلیګرام په چینل باندې په دا شنه خط باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ نو اتومات تاسو راولي زموږ د ټلیګرام چینل ته. تاسو دا د زموږ د ټلیګرام چینل ګروپ یې راخلاص کړئ. نو دغه ویډیو د څنګه کولی شو د سی ډي څخه د ایسو فایل جوړ کړو. نو د هغه څخه ما دوه اپلیکیشنونه سره پورته کړي چې یو پاور ایزو د دغه دی. ما چې په دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، کله چې په د ډاونلوډ کلیک وکړئ اتومات اپلیکیشن ډاونلوډیږي. او بل د وینډوز 11 ایسو فایل دغه دی چې 1024 ام بي وزن لري. دا هر ویډیو اپلیکیشن موږ د په دغه ټلیګرام په دغه ګروپ کې سره پورته کوو. تاسو کولی شئ چې دغه لارې څخه موږ هر نوې اپلیکیشن چې پورته کوو تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې ډبل کلیک پر وکړئ په دغه لاندې سټپ باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې په دې ډبل کلیک وکړئ دا یو کوچنی سافټویر دی، نو ډېر چابک او ډېر چسپ انسټالیږي. نو دلته به دا یس کړئ. کله چې مو یس کړئ دا وینرل به کلوز کړئ. دلته په دغه شنه خانه کلیک وکړئ، بیا په دغه کلیک وکړئ. کله چې دغه لیک ورسي نو زموږ دا سافټویر انسټال شو. نو دا دې زموږ سافټویر انسټال شو. په دا به کلوز باندې به کلیک وکړئ. دلته به دا کلوز کلیک وکړئ. کله چې مو کلوز کړئ نو دغه دوه ایکنان یو سره راوړل. په ده به کار نه لري، اتومات به راسي او کمپیوټر ته سافټویرونه درسره شته. هغه به تاسو ته هر سافټویر په خپل شکل کې په خپل رنګ او شکل کې درته ښکاره کوي. نو دغه دی هر د موبایل سافټویر موږ کولی شو په کمپیوټر کې هم وګورو. انسټالولی یې نه شو په کمپیوټر کې، خو صرف موږ او تاسې هر سافټویر په خپل شکل او په خپل رنګ کې لیدلی شو. نو د نن ویډیو په دا برابر و چې څنګه کولی شو د موبایل سافټویرونه په کمپیوټر کې په خپل شکل سره وګورو. نو که د نن ویډیو مو خوښه شوې نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو پورته کول لومړی تر تاسو پورې در ورسیږي.